بادشاہ او د ملک هغه مشهور و داغه متعلق چې دا بادشاہ چې څوک توفه ولا یو سینو ډېر انعام ورکړي د خزه ورتل سړی تم ولا څه یو سګوره که څه انعام درکو غریبان ول مونږ سره څه دي ول نور څه خو نشته خو دا باران شوه دی د پشکال ډنډې ډکی دي دا بدر توبه منګي کې واچوم سر به وتړم او بادشاہ له یو څه چې دا زما د ملک بهترینه توفه ده بادشاہ د 2 میاشتو په مزل لري خزه ولا منګي ډکو دوبو سره ولا وتړلو میړلې په سر کړو ور سره بار لاړه میړې رسخت کو دات کور تراله چې کور تراله او داسې وکړو او مصلی واچولو 2 رکعات نفل وکړه او دعا وکړه او په دعا کې وایي چې زن مصلا باز کردا از نیاز زن مصلا باز کردا از نیاز رب سلم ورد کردا در نماز اے پروردگارا خاون میں د 2 میاشتو په مزل باندې لاړو بادشاہ له توفه وروړه یا الله په ډکه منګولې راولې دا دعا کوي او زمونږ خزه چې مونږ چېرته بار وځو را پسې څه دعا کوي تاسو ټولو ته پته ده سړی ورسېدو بادشاہ ته درخواست یې وکړو جي یو سړی راغلی دی توفه یې راوړې بادشاہ وی رانه باسئ څه توفه یې راوړې چې دی ورنه او ته منګی په سر دی هلکه څه دي وی جي اوبه مې راوړي دي ماء الجنه د جنت اوبه مې راوړي وی د جنت اوبه بادشاہ ورته وی سبحان الله او خدای دې تعالی اجر درکړي سړي اعلی ګلاس راوالی اوس تاسو په ایمان وایي چې د 2 میاشتې په منګي کې اوبه پراتی چې څنګه څخه بوی به کړي ا بادشاہ ته وګوره اوس وې دې سړی د جنت اوبه راوړي دي او زر راوړي چې اوس اول ګلاس بادشاہ دا منګي نه ډک کو پټ یو سای اوس کړي او وزیرانو ته وې دمټر کې ډله چې دا د پاکستانیانو غوندې ناستو هغه ته ولوس کوي اوس چې بادشاہ اوس کی کمی او به وزیر به اونس کی چې دا واقونه په ماته یې کنه مانی نو هغه مشکل بادشاہ وې دې سړی ته چې وسړیا تا هډره لوی مهرباني وکړه ستاد دې مهربانه خو والله کما سره قیمت شتا زبد دې بدل څنګه خلاصوم چې تا د جنت وب د 2 میاشتو په مزل ما ته وروړي دي خو زئی الکه دا سړی بوزي خزانه ته دغه منګي چې دا وبې پکې وروړي دا منګي ورته د سرو زرو ډک کړي او د دریای دجله په غاړه هم داسې تیر کړي چې د ته پته ولګي چې دلته وب دریابونه بیږي او دلته قیمت ستا د اوبو نو قیمت ستا د اخلاصو تاسو خیال راغی نو د دنیا بادشاہان چې وغواړي نسخه او به په سرو زرو بدل کړي کنه خبره کوي سخه او به د 2 میاشتو په منګي کې او د دنیا بادشاہ هغه سخه او به په سرو زرو بدل کړي نو که قیامت کې د خدای غوندې بادشاہ وغواړي نو د انسان ګناه په نیکۍ نشي بدلوله تاسو خیال راغی نو عرض به داو چې خدای د چا ناراضي شي وای بد د ګناونه ولټوي نو چا ګناونه ملائکه را پیدا کینو به چې دام ورته په نیکۍ بدل کړي نو زما عزیزانو التب سودا چې دا یو په یو بنئ یو په لس بنئ په دې قران گواه چې یو دانه ورکی نو د دې مثال د څه شي دی د دې مثال د یو دانې دی چې ته وکړي او هغه وږي وکړي
او هر وږي کې سلسل دانی فی کل سنبلة 100 حبه او بیا والله یضاعف لمن یشاء. الله وی یوازې یو په 200 بنئ چې زما رضا وشي دینه بم زیات دي. نو یو په سوونو، یو په زرګونو، یو په لکونو، یو په اربونو، یو په کربونو داسې اجر او ثواب ورکړي. خو لوی مین پوینټ چې پکې دی کم هغه دا دی چې 24 غنټې به هر سړی ته د خدای رضا لټول پکاري. 24 غنټې ستا تصور بدای چې خدای هغه کار مې د لاسه کوه چې ته پې راضي شي. نو چې الله راضي شو نو ټول کائنات ستا دی، هر څه ستا دي. چې هغه راضي نه و هر څه ستا دي، اسم ستا نشته. په دې خبره پوهېږئ؟ که هر څه ستایي هېڅ ستا نشته، او چې راضي شو هر څه ستا دي. قسم په خدای دی زه کله زما ړد ویم داړه مې بوټ نه وځي که نه اوسه پورې به ما وختي الټي کړی. خبره نه پوهېږي دا خلک. نه ځای پېژني، نه ناځای پېژني، نه خبره پېژني، نه سوال پېژني، نه جواب پېژني. هر یو سړی یو لندور دی. عزیزانو خدای ته ګورئ، لږ سوچ وکئ، لږ فکر وکئ. یو اخیری خبره واورئ. اخیری زه بیمارم، ما داړه به خفه کېدو، ډاکټران علاج وغیره وغیره وغیره، ایسو نشو. چې ایسو نشو یو بوډای ښځه راله، ما ته یې بچیه دا په تا څه چل دی؟ مالې زما ړه خفه کېږي او د ډاکټرانو علاج باندې اسم نه کېږي. نو هغې وې غوچیه غوږ کېده چې زه د علاج وکړم. بوډای ښځه وه، خدای دې وبخي. ما ته ویل بچیه زړګي له ډاډ ورکه په خپله، داسې په وزن کې راته وایي زړګي له ډاډ ورکه په خپله، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. زړګي له ډاډ ورکه په خپله، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. وی بچیا د خپل زړه له په خپله ډاډګیری ورکوه، بل چا نه دا تمه مه کوه چې ویشتلي زړه له به څوک ډاډ ورکي. بس اوچت پاسېدم، مور مې وه، نیا مې ورته څه چل دی بچې؟ مال زه ټیک شم. پلار مې راغی، څه چلو شو؟ مال زه ټیک شم، دی بوډای زما علاج وکړو. چې د خپل زړه له په خپله ډاډ ورکوه، د بل نه تمه د ډاډ مه کوه. چې سکر اور دی وي، سکر اور دی یو مور راوړی، د هغه نه هم تمه مه کوه. قسم په خدای دی چې د بیزو غوندې راشي په زخم کې به دې ګوته اچوي او راکاږي به په زخم به دله پټی نه ږدي، کږدي به. په دې خپله زمانه کې د روڼو وګورئ، روڼو متعلق روڼ هم شته، شکر دی زما نشته، خدای ته اخلاص کړی، ما ورور مې نشته، شکر دی خور مې هم نشته، نه مې رور شته او نه مې خور. رونه خویندې هم شته که د رونو خویندو حال وګوره، که ته پکې لږ ښه وې مال ته به دې غلي، اب هم د بیزو غوندې ګوته درکې اچي او راکاږي به دې، چې کله به دې مردار شي چې لوټ جوړ شي چې څه پکې زه متختوم، پټای به در باندې نه ږدي. نو د خپل زړه باندې په خپله پټای ږده. زوی دی، قسم په خدای دی چې زوی دی، دی له به چې خدای کله به دی مردار کې چې واک مې خپل شي. ډېر زامن داسې وایي که نه وایي؟ زامن پلار یې ټوخېږي، ښځې ته وایي مردارېږي نه، داسې ټوخن راته ناست دی. ښځه یې وایي خدای مې ته خلاصه کړه، بلغمونو نه یې تنګه شومه. ښځه پلشت ته دا وایي او زوی حرامي دا وایي. اوس قرآن څه ویلي دي چې ته به مور او پلار ته څه وایې؟
وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ زما په مور او پلار داسې رحم وکي لکه زه چې ورکوټه مو پر رحم لویا ولما. قرآن خدا ویلي او مونږ څه نو د دې وجه نه عزیزانو د خپل ګریوان کې په خپل سوچو بل سوچ والا څوک پاتې نه دی او نستا پویولو والا څوک پاتې هر سړی لوټي نه خپاره. نو الله دې توفیق راکړي چې مونږ خپل ماده د سوچ پیدا شي. سوچ سړی کې د سړی توب او د شرافت په دې تبلیغي جماعت کې راځي. تبلیغیانو ډله دا داسې ده چې د سوچ ماده پکې پیدا شي، خبر اورېدو اهلیت پکې پیدا شي. تاسو وګورئ، استاسو دې ځان ته وګورئ چې ما ته ناستې زما خبرې اورئ او تبلیغي ډلې مرکز ته ورشئ چې بیان کیږي د هغې ناستې ته وګوره چې ورته ناست چې ورته ناستې نو ټول اندامونه هغه ته متوجه کړي چې د پیغمبر کلام بیانېږي او د خدای کلام بیانېږي. نو وس د خدای درکې چې دې ډلې سره کار وکړي، دې ډلې سره مرګرتیا وکړي، په دې ډله کې ورننوځئ. دا نورې ټولې ډلې ګوره ګپ ته فضول دي، بکواس ته، د بنده اسره ده پکې. دا واحده ډله ده چې د خدای اسره ده پکې. زه خپل عملی طور صحت مې داسې دی چې عملی خدمت پکې نشم کولی، لیکن ایمان مې دا دی چې د سړي سان او شوکت د مسلمان کېدل واحد په دغه ډله کې کیږي.